د قرآن کریم د ترجمې 134 درس د النساء سورت او 94 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ تعالی فرمائی یا ایها الذین اے آغو خلقو آمنو چی ایمان مو راوڑے دے اے مؤمنانو اذا کلچی ضربتم تاسو سفر کوئی فی سبیل اللہ د اللہ تعالی پلار کی یعنی جہاد کوئی فتبینو نو خود تحقیق کوئی ولا تقولو او موایی لمن آغا چاہتا القا چی واچوی الیکم تاسو تا السلام سلام لستا ورتا موایی لستا چی تنئی مؤمنن مؤمن مسلمان یعنی کومی داسی منطقی تا چی تاسو جهاد تا زی چی دارالحرب وی حکومت او قدرت تا کافرانو پا لاس کی وی خو التا مسلمانان هم موجود وی نو که دا اغی منطقی د خلکو څخه څوک در باندې سلام واچوي تاسو ورته داسې مه وایئ چې ته مسلمان نه یې او د ویرې د سلام واچولو او د ویرې کلمه وایي. نو داسې مه کوئ چې په خوله باور نه کوئ او د زړه نه خبر نه یئ چې آیا په رښتیا مسلمان دی او که نه، او بیا په خپله قاضیان هم شئ، فیصله هم وکئ، د کافر نوم هم ورباندې کیدی او بې د صحیح تحقیق نه سړی مړ کئ او مال د غنیمت په نوم واخلئ. نو الله تعالی فرمای تبتغون غواړئ تاسو عرض مال سامان الحیات د ژوند الدنیا د دنیا یعنی که تاسو د دنیا ګټه غواړئ فعند الله نو د الله تعالی سره مغانمو غنیمتونه کثیرتون ډیر زیات دي، یعنی د غنیمتونو د خاطره په چا باندې د کافر نوم مږدئ چې هغه مړ کئ او غنیمت یې واخلئ. کذالک همداسې خو کنتم تاسو هم وئ من قبلو د دې نه مخکې یعنی یو وخت خو تاسو هم داسې وئ چې د کفارو د ظلم او ویرې مو خپل اسلام نشو ښکاره کولی. فمن الله نو الله تعالی احسان وکو علیکم په تاسو باندې چې د هجرت او جهاد توفیق درکړو. فتبینو نو ښه تحقیق کوئ او پرته د پوره تحقیق څخه مه په چا د کفر ټاپه لګوئ او مه یې وژنئ، ځکه چې که تاسو فکر کوئ چې امکان لري چې یو کافر مونږ غلط او خطا باسي او ځان را څخه خلاصوي، خو د بل پلوه د دې امکان هم شته دی چې تاسو یو مؤمن مړ کئ، نو د ستاسو دا غلطي چې یو کافر خوشي کئ د دې نه په څو چنده بهتره ده چې یو مؤمن مړ یا قتل کړئ بې ګناه.
ان الله بشک الله تعالی کان دی بما په هغو اعمالونو تعملون چې تاسو یې کوئ خبیره ښه خبر. او فرمای لا یستوی ندی برابر القاعدون کیناستونکي په کور کې من المؤمنین د مؤمنانو نه غیر په غیر اولی الضرر د شرعي عذر نه والمجاهدون او جهاد کوونکي فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې باموالهم په خپلو مالونو سره و انفسهم او په خپلو ځانونو سره، یعنی هغه مؤمنان چې پرته د عذر نه په کورونو کې ناست وي او جهاد ته نه ځي، او هغه مؤمنان چې جهاد کوي دا دواړه سره برابر نه دي، بلکې فضل الله الله تعالی غوره کړي دي المجاهدین جهاد کوونکي مؤمنان چې جهاد کوي باموالهم په خپلو مالونو سره و انفسهم او په خپلو ځانونو سره، نو الله تعالی بهتر کړي دي دوی علی القاعدین په کورونو کې په کېناستونکو مؤمنانو باندې درجتن په لویو مرتبو سره وکلن او د هر یو سره وعده کړې ده الله تعالی الحسنى د ښې بدلې وفضل الله او الله تعالی غوروالی ورکړی دی، خو الله تعالی بهتري ورکړې ده المجاهدین جهاد کوونکو مؤمنانو ته علی القاعدین په کورونو کې په ناستو مؤمنانو باندې اجرا عظیما په ډیر لوی اجر سره. درجاتن چې دا لوی اجر مرتبی دي منه د هغه جل جلاله د طرفنا ومغفرتن او بخنه ده د الله تعالی د طرفنا ورحمتن او مهربانی ده د الله تعالی د طرفنا وکانا او دی الله تعالی غفورا بخونکه رحیما او بی حدا رحم کوونکه. او فرمای ان الذین بشک آغا خلق توفاهم چې روح اخلی الملائکتو ملائکه ظالمی په داسې حال کې چې ظلم کوونکي وي انفسهم په خپلو ځانونو باندې، یعنی څوک چې په دارالکفر یا داسې ملک کې اوسیږي چې حکومت او قدرت د کافرانو په لاس کې وي او دوی د کافرانو د خوانه قسم قسم تکلیفونه برداشت کوي، او څنګه چې لازم دی د اسلام د دښمنانو د ویرې نه د الله تعالی عبادت نشي کولی، نو په دې مسلمانانو باندې د دې ظالم ملک نه دارالاسلام ته یا داسې ملک ته هجرت کول فرض دي چې هلته دوی ته د عبادت کولو او نورو اسلامی فعالیتونو
پوره ازادي وي. او که هجرت ونه کی نو الله تعالی داسې خلکو ته په خپلو ځانونو باندې ظلم کوونکي وایي. نو د داسې خلکو چې کله زنکدن شي او د مرګ ملایکې وګوري چې سړی خو مسلمان دی خو د اسلام دپاره هیڅ نه دي کړي، قالو نو هغوی یعنې د مرګ ملایکې ورته وایي فیما کنتم تاسو په څه حالت کې وای، یعنی دا تاسو څه کړي دي؟ یی خو مسلمانان خو نه مو د الله تعالی صحیح او پوره عبادت کړی دی او نه مو د اسلام د پاره خدمت کړی دی. قالو دوی به ورته وایي کنا چې مونږ وو مستضعفینا کمزوري فی الارض په ځمکه کې، یعنی مونږ په داسې ملک اوسېدو چې دولت او قدرت د کافرانو په لاس کې و، په دین پابندي لګولې وه. مونږ د زړه څخه مسلمانانو خو د ویرې نه مو نه ښکاره لمونځ کولی شو، نه مو روژه نیولی شوه او نه مو کلمه ویلی شوه، ځکه چې د کافرانو د خوا نه د مرګ او درد وهلو او بند خطرو. قالو نو د مرګ فرشتې به ورته وایي الم تکن آیا نه وه ارضو ځمکه الله د الله تعالی واسعتن فراخه، آیا د الله تعالی ځمکه دومره لویه نه وه فتهاجرو چې تاسو هجرت کړی وو فیها په هغې کې، یعنی د الله تعالی ځمکه خو ډیره فراخه وه، نو د دې ظالم او کافر حکومت نه به مو بل ملک ته هجرت کړی وو چیرته چې تاسو ته پوره دینی ازادي وه، ځکه چې د دې ملک نه خو هجرت په تاسو فرض و، دا د الله تعالی حکم و. نو سره د دې چې تاسو د هجرت وسه او طاقت هم لرلو بیا هم تاسو د الله تعالی په حکم عمل نه دی کړی، نو الله تعالی د دوی په باره کې فرمایي فاولئک نو دغه خلک چې د وسې او طاقت سره هجرت نه دی کړی مأواهم ځای د دوی جهنم دی، دای د الله تعالی د خوانه د آخرت فیصله ده. وساعت او جهنم ساعت ډیر بد ځای مسویرا د ورتللو دی. الا مگر المستضعفین کمزور او معیوبین من الرجال د سړیو څخه والنساء او د ښځو څخه والولدان او د ماشومانو څخه لا یستطیعون چې طاقت نه لري حیلتن د هیڅ تدبیر او چل د هجرت کولو، ولا یهتدون او نه پیژني سبیله هیڅ لار د هجرت کولو، یعنی واقعا د هجرت کولو طاقت پکې نشته دی. فاولئک نو دغه خلک چې واقعا د هجرت کولو طاقت نه لري عسا نږدې ده الله چې الله تعالی ان یعفو معاف کړي عنهم اغوی، وکانا او دی الله تعالی عفوا معافی کوونکی غفورا او بخونکی. وصلی الله تعالی على خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.